د عباس ستانکزي د خبرو تر شا د چا لاس دی؟ عباس ستانکزی څنګه د نورو په لمسون غږول شوی دی؟ تازه څه پیښ شوي دي؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې جزئیات وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال عباس ستانکزی په خبر جوړونکي خبرې وکړې. د نوموړي له خبرو داسې ښکارېده چې دا خبرې د ده نه دي بلکې د بل خبرې دي، خو د ده په خوله یې کول غواړي. ښاغلی ستانکزی د ګڼو طالبانو په ځانګړي ډول د ملا برادر برخلاف ښه سیاسي مبلغ او په خبره پوه دلیل او منطق خبرې کولی شي. عباس ستانکزی لکه څنګه چې له خبرو ښکاري دیني عالم نه دی او د طالبانو په لیکو کې په تصادفي ډول ورننوتلی دی. لوستې ډیموکراتیکه څیره ده، خو د ده خبرې د نورو ټولو طالبانو د اصل خلاف ځکه وي چې دی شعوري طالبان داسې وهل غواړي چې نړۍ ته د همدغې ډلې اصلي څیره ورپېژني. عباس ستانکزی او پاکستان. عباس ستانکزی یو د طالبانو له هغو څیرو څخه دی چې ظاهرا د پاکستان نه دی خوښ او پاکستان ته سفر هم نه کوي. نوموړی د طالب مشرانو په منځ کې د پاکستان په مخالفه څیره مشهور دی، خو تیره ورځ په ماسکو کې د موقت حکومت غوښتل دا ثابتوي چې ښایي ښاغلی ستانکزی ظاهرا د پاکستان په مخالفت په هم دغو طالبانو کې تر نورو ډیر پاکستان ته نږدې او د هغوی د خبرو وسیله وي. د قطر د دفتر د سیاسي مرستیال داسې خبرې وکړي چې قطري طالبان ځان ترې ناخبره ښیي. د قطري طالبانو ځینې مشرانو خبریال ویبپاڼې ته وویل چې په ماسکو کې د عباس ستانکزي له خولې ویل شوي خبرې د طالبانو خبرې نه دي، نو له دې نه ښکاري چې دا خبرې دي د پاکستان خبرې دي. عباس ستانکزي په یو پوښلي انداز کې له رسنیو سره دا خبرې شریکې کړي. مسکو ته د عباس ستانکزي سفر. عباس ستانکزی وروسته له هغه د مسکو پر لور روان شو چې ملا برادر د یو پلابي سره ایران ته تازه سفر درلود. دواړه سفرونه له یو بل سره تړلي او په دې موخه شوي چې امریکا ته دا وروپهموي چې که دوی د سولې له تړون نه پر شا کیږي نو طالبان هم د امریکا مخالفینو یعنی روسي او ایران ته ځانونه نږدې کوي. همدا پالیسي همیشه د امریکا پر وړاندې پاکستان هم غوره کړې ده. عباس ستانکزی په دې وروستیو کې له رسنیز ډګره پټ پاتې و. یو ځل بیا وتوانېدل چې په رسنیو کې عنوانونه جوړ کړي، خو د تیر په څیر به د نوموړي دا وروستۍ خبرې هم ده ته هغومره زیان ور واړوي لکه په تیرو کې چې د افغانستان د ملي پوځ د ړنګولو خبرې یې ور واړوله. هغه مهال داسې خبرې رابرسېره شوې چې ښاغلي عباس ستانکزي د همدې خبرو پر سر د ملي امنیت له مشر معصوم ستانکزي نه $1,000,000 ترلاسه کړي وو چې د طالبانو خلاف د ولس غبرګون راوپاروي، خو د وروستیو څرګندونو لاسته راوړنه به یې وروسته بربنډه شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.